السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته په کیبورډ کې د خپل تصویر لګولو طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ په کیبورډ کې د خپلې خوښې یو تصویر عکس ولګوئ. نو که چیرته ستاسو تصویر په فول ایچ ډي کې په ښایسته ډیزاین کې ښایسته سایز کې راشي، کله چې تاسو یې پکې ولګوئ نو ستاسو کیبورډ به ډیر زیات خوندور ښکاري. نو په دې ویډیو کې به همدا طریقه زده کوو. د دې نه مخکې دوستانو، که چیرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چیرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، تاسو به یو اپ را ډاونلوډ کړئ. لینک به انشاءالله په ډسکرپشن کې هم درته ملاو شي. د دې کیبورډ نام دی جی بورډ. په دې کې هر یو ژبه شته. د ګوګل کمپنۍ کې ډیر زیات خوندور کیبورډ دی. ما ویډیو هم پې جوړه ده، تاسو زما په چینل کې کتلی شئ. کله چې تاسو پلی سټور ته راشئ، په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ جی بی او آر ډي. جی بورډ مو چې کله ولیکلو، دلته کې به تاسو ته ښکاري دغه جی بورډ کیبورډ دی. نو په دې نام کله چې دا کیبورډ تاسو ډاونلوډ کړئ، د دې سیټ اپ کولو طریقه که چیرته تاسو ته نه درځي، زما چینل کې تاسو ویډیو وګورئ یا په یوټیوب کې سرچ کړئ، د دې استعمال طریقه زده کړئ. اوس په دې کې زه تاسو ته صرف د کیبورډ کې د تصویر لګولو طریقه در زده کوم چې تاسو یې څنګه خپل تصویر پکې لګولی شئ. نو دوستانو، د دې لپاره به تاسو سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ ته د تلو وروسته به لاندې راشئ. ګورئ، تاسو به یو خبره په یاد لرئ چې دا تاسو په همدې کې دلته کې بره تاسو ته سرچ اپشن درکوي په هر موبایل کې، یا تاسو ته به دا انټرنیشنل سیټینګ اپشن ښکاري. په دې اپشن به کلیک وکړئ. هغې وروسته به لینګویج اینډ انپوټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې به دوستانو تاسو منیج کیبورډ اپشن به تاسو ته ښکاري، په دې اپشن به کلیک کړئ. دلته کې به تاسو ته کم کیبورډ چې تاسو سلیکټ کړی وي، نو دا ما جیبورډ سلیکټ کړی دی، د دې لاندې موږ تاسو ته سیټینګ اپشن راکوي. په سیټینګ اپشن به کلیک کړو. هغې وروسته دوستانو، که چیرته غواړئ تاسو ته نوره ویډیوانې د همدې جیبورډ په باره کې د زده کړې ویډیوانې جوړې کړم، نو تاسو ماته حتما په کمنټ کې ولیکئ. یا تاسو بله څه طریقه غواړئ، اول زما چینل کې ویډیوانې وګورئ. که بیا هم د هغې ستاسو د پوښتنې د جواب ویډیو تاسو ته میلاو نه شي، نو ماته حتما کمنټ کړئ چې زه تاسو ته په روانه د ستاسو په پوښتنې طریقې در زده کولو باندې ویډیو جوړه کړم. نو دلته کې دوستانو په تیمز اپشن باندې کلیک وکړئ. تیم کې ګورئ اول ډیفالټ وي، ډیفالټ نه وبهئ دوستانو. دلته کې سیسټم ای 2 وي، په دې طریقې سره وي. نو تاسو به دلته کې په دې ډیفالټ باندې کلیک وکړئ. ډیفالټ باندې کلیک کولو سره به دلته کې ستاسو ته ډېر تصویران راشي. نو له هغې ځای څخه به تاسو د خپلې خوښې تصویر انتخاب وکړئ. د هغې سیز انتخاب به وکړئ، زوم کول غواړئ یا یې زوم کمول غواړئ. د هغې وروسته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته کې ګورئ تاسو ته داسې سیټینګ راځي. د دې کمول، د تصویر صفحه کول کمول هم کړای شئ. په ډن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، دلته کې د هر یو حرف پسې لاندې بیکګراوند که چیرته ختمول غواړئ، نو په دې باندې کلیک وکړئ. بیا په اپلای باندې کلیک وکړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې موږ یو تصویر په خپل کیبورډ کې لګولی دی، هغه بیرته ختم کړو، د دې لپاره دوستانو په هغه همدې ځای ته راشئ. دلته کې همغه تصویر باندې کلیک وکړئ. تاسو ته ډرم اپشن درکوي، په دې باندې کلیک وکړئ. بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو کم کیبورډ هغه کې چې تاسو تصویر لګولی وي، هغه به له دې ځای څخه ختم شي. هغې وروسته دوستانو، د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کول طریقه هر څه به انشاءالله تاسو زده کړي وي. دا په دې طریقې سره تاسو په هر یو موبایل کې په کیبورډ کې په دې طریقې سره خپل تصویر لګولی شئ.
نو که چېرته مو دا معلومات خوښ شوي وي ویډیو ضرور لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.